ګوره مغرب چې امریکا د ټول مسلمانان په څلور کیټګریز کې ډیوایډ کړي، په څلور ګروپونو کې ټول مسلمانان تقسیم کړي. هغه څلورو ته نمونه ورکړي دي: فنډامنټالیست، ټریډیشنلیست، ماډرنیست، څلورم دی سیکولریست. په دې څلورو کیټګریز کې ټول مسلمانان تقسیم کړي. ګورو چې په دې کې دا څلور قسم ډیویژن، څلور کیټګریز کې د مسلمانان دی ډیوایډ کړي دي. د دې نه د دې څه مقصد دی؟ اولنې تقسیم چې دی وکړي هغه دی فنډامنټالیست. دا فنډامنټالیست چې دی کنه دې ته ویل کېږي بنیاد پرست. تاسو به چېرته بنیاد پرست نوم اورېدلی؟ بنیاد پرست څه ته ویل کېږي؟ بنیاد پرست مطلب دا هغه خلک دی چې هغه د اسلام یو نظام یې ګڼي، صرف مذهب نه ګڼي، چې دا یو سیستم دی، دا یو مکمل دین دی او داسې یو نظام دی چې دا لاګو کول دي، دا پر ټول دنیا باندې نافذ کول دي. دا اسلام پوره یو کامل نظام دی، په دې کې سوشو پولیټیکل اکنامیکل سیستم موجود دی او دا نظام چې دی کنه دا به موږ په ټول دنیا باندې لاګو کوو. دا د دین نظام، دا د اسلام نظام. نو یو چې دی کنه یو فنډامنټالیست هغه دا خلک دي تقسیموي او هغه وایي چې دا خلک زمونږ لپاره ډېر لویه خطره ده. لویه خطره ځکه ده چې دا زمونږ د کلچر، دا زمونږ د سیولایزیشن، دا زمونږ سیستم لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی، ځکه چې هغوی کوم سیستم جوړ کړی، کوم نظام یې جوړ کړی په دې دنیا باندې رایج کول غواړي، نو د هغې په خلاف باندې دا فنډامنټالیست ولاړ دي او دوی دا وایي چې نه، دغه نظام موږ نه منو او د دې نظام په مقابله کې موږ د الله تعالی نظام اسلام چې دی دا کوم دین دی دا نافذ کوو. نو هغوی د خپل کلچر دپاره، د خپل سیولایزیشن یا د خپل سیستم دپاره دا فنډامنټالیزم چې دی که نه دا یو ډېر غټ چیلنج ګڼي. نو یو تقسیم هغوی دا کړی او دا هغوی ته ډېره زیاته غټه خطره معلومېږي چې دا موږ دپاره یو ډېره لویه خطره ده. مطلب دا د ګراوند هغه خلک دی چې دا زموږ سره جنګېږي، دا د نظام دپاره، دا د اسلام دپاره، دا د دین د نظام د لاګو کولو دپاره پریکټیکلی میدان ته راوتلي دي او دا د نظام قایمول غواړي. د دې دپاره هغوی جنګېږي او ځان هم په دا نظام هغوی قایم کول غواړي. تقسیم هغوی کړی هغه دی ټریډیشنلیست. ټریډیشنلیست د مسلمانانو هغه ګروپ دی ځان له یو کیټګري ورکړې ده، دې ته موږ ویلی شو روایت پسند. یعنې مطلب دا هغه قسم مذهبي خلک دی، هغه خلک دی چې هغوی روایت پسند، یعنې مطلب د جومات مدرسې دننه د هغوی کردار دی، امامت دی او که خطابت دی او که قال الله قال الرسول دی، د دې یعنې مطلب پړنا پړانه علما تیارول او دغه شانته کې طلباو ته درس و تدریس کول، د جومات دننه چې کوم دین بیانول دي، که هغه په مونځ باندې بحث کول دی، په روژه باندې، مطلب واعظ او نصیحت، دا د دې کار دی. یعنې د جومات او د مدرسې دننه چې کوم خلک کار کوي هغه دوی وایي چې دا ټریډیشنلیست خلک دي. یعنې مطلب روایت پسند دی صرف د واعظ او نصیحت پورې محدود خلک دی، د دې مدرسې او د جومات د چاردیوارۍ نه بهر د دې سره هېڅ آیډیا نشته دی، د دې هېڅ کنسپټ نشته دی، د د نظام د نفاذ دپاره، د دغه دین د لاګو کولو دپاره هېڅ منډه ترړه نه وایي. نو هغوی وایي چې دا خلک چې دی که نه دا موږ ته خطره نه ده، موږ ته که خطره ده دا خلک خطره دی چې دا پریکټیکل میدان ته راوتلي او دوی وایي چې موږ دا دین قایمو، د دین نفاذ راولو. او دا دویم قسم خلک چې دي د دې کار د جومات او د مدرسې دننه دی، دی که روجې نیسي هم نیسي دي، که دی منځونه کوي هم کوي دي، که دی زکاتونه ورکوي، که دی هر څومره واعظ نصیحت کوي، خطاب کوي، تقریر کوي، هر څه چې کوي دا دې کوي، خو پریکټیکل دی میدان ته نه راځي. نو لحاظه د دې نه موږ ته دومره خطره نشته، خیر دی دي چې څومره واعظ نصیحت کولی شي هغه دې وکړي. خو د دې سره دا مغرب دا یو خبره کوي چې دا فنډامنټالیست چې دا به د ټریډیشنلیست نه جدا ساتي. یعنې مطلب دا دواړه چې دي که نه دا به د یو بل نه جدا ساتي، د دې په منځ کې به غټه فاصله ساتي چې دا چېرته د یو بل سره یو ځای نه شي، ملګري نه شي. که چېرته دا د یو بل سره ملګري شو نو دا فنډامنټالیست هغه خلک دی چې دا خو ښکاره په میدان باندې نه شي راتللی، دا خو ټارګټ خلک دی، دا خو چې ښکاره کېږي د دې خلاف کاروایي کېږي، نو دا خلک پټ خلک دی. دا ټریډیشنلیست چې دا ښکاره خلک دی، د دې خو جوماتونه دي، مدرسې دي، غټ غټ اجتماعات کېږي، د دې تقریرونه کېږي، په زرګاو خلک دی ته په هفته کې د جمعې په ورځ باندې دی ته هره جمعه په زرګاو خلک راټولېږي، بلا شیخ خطبا او امامان دي چې هغوی تقریر کوي. مطلب د عوامو سره د میلاوېدلو، د خپل هغه نظر پیش کولو یو ښکلی پلیټفارم د دې سره موجود دی، دی چې څه خبره کوي نو خپل عوامو ته کولی شي. نو دا خلک چې دي که نه وایي که دا چېرته د دې ټریډیشنلیست سره یو ځای شو نو دا به بیا د دې خلکو لپاره غټ کار کوي. یعنې څنګه کار به کوي؟ دا ښکاره نه شي راتللی، دا به د ټریډیشنلیست سره لاس واخلي، نو دا به پټي خو دوی به په جومات او په مدرسه کې کار کوي. مطلب د دغه خلکو دپاره به کار کوي، دغو له به خلک تیاروي. داسې به کوي کم کار چې فنډامنټالیست کول غواړي خو ښکارې نه شي کولی، مخې ته نه شي راتللی، نو که چېرته دوی د دې ټریډیشنلیست سره لاس واخیستو دوی به بیا پټ نه شي چېرته. دا خلک به راځي
په جماعتونو کې به خلک تیاری خلکو ته به تقریر وکړي د اماق فانډامنټلیست خلکو نظریه به راوړي او خلک به دیو له تیاری او دیو له به ملګري تیاری. نو دی وایي چې دا خلک دا به د دیو نه جدا ساتي، د دیو په منځ کې به نفرت ساتي، د دیو په منځ کې به فاصله ساتي چې دوی دواړه چېرته یو ځای نه شي. که یو ځای شو دا بیا زموږ لپاره ډېره غټه خطره جوړوي. کوم کار چې دی نشي کولی دا فنډامنټلیست هغه کار په ولدي دا ټریډیشنلیست ډېر په اسانه طریقه باندې په جومات او مدرسه کې او په عوامي اجتماعاتو کې کوي. نو د دې د وجې نه هغوی کوشش دا کوي چې دا خلک د دې نه جدا وساتي او د دې لپاره هغوی دومره کوششونه کړي او دومره کامیاب دي دا د یو بل نه دومره جدا ساتلي چې دا ټریډیشنلیست کوم خلک دی که نه نو دا دیو لکه په داسې بحثونو کې بیزي ساتلي دي چې هغو ته دا موقع نه میلاویږي چې د دې خلکو لپاره کار وکړي. لکه مثال فرقوارانه چې کوم نفرتونه دي یا مسلکي چې کوم نفرتونه دي دغه شانته کې جګړې دي، مناظرې دي، بحثونه دي، په دې کې دا خلک دومره بیزي ساتلی شوي دي دا ټریډیشنلیست چې دیو ته بالکل دا اړو موقع نه میلاویږي چې دا د دې فنډامنټلیست لپاره خبرې وکړي. نو تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې دا ټریډیشنل مولان دي نو دوی همیشه دپاره په دې کې د یو بل سره وراني چې یاره مړي اوري که نه اوري په دې بحثونو کې نښتي. قسم بل قسم غیر ضروري او غیر سنجیده موضوعاتو باندې دوی وراني په هغه کې خپله ټوله توانایي دی صرف کوي او دیو ته داسې موقع نه میلاویږي چې د دې خلکو څه دي نو دا خلک دیو د یو بل نه جدا ساتلي دي. په دې کې دوی بیزي کړي دي چې دا یو بل ته نږدې نشي. دا دویم قسم خلک دی دا ټریډیشنلیست. دریم قسم تقسیم چې دیو کم کړی دی هغه دی ماډرنیست. اوس ماډرنیست کوم خلک دی؟ ماډرنیست هغه خلک دی چې هغه د دین د اسلام په جدید شکل کې تاته پیش کوي. مطلب د زمانې سره سره هغوی د خپل دین په خپل انداز کې پیش کوي او د دې خلکو نه هغوی وایي چې یاره د دیو نه موږ ته خطره نشته، دا زموږ ملګري دي، دی زموږ دپاره کار کوي. مطلب دا جدید نظریې والا خلک دي، د هرې زمانې سره هغه دین په داسې انداز کې پیش کړي چې اوریجنل دین چې کوم کتابي د قرآن او د حدیث دین دی هغه دی نه پیش کوي، د هغوی سره د دې تعلق نشته. دی په ماډرن شکل کې د هرې زمانې سره د خپل وخت مطابق هغه شانته کې دین پیش کوي او په دې خلکو کې داسې خلک شته چې لکه مثال تاسو به لیدلي د جدید نظریې والا چې کوم خلک دی دوی به کله وایي یاره موسیقي حرامه نه ده د دې جواز شته دی، کله به دوی وایي چې ناچ ګانه په اسلام کې حرامه نه ده د دې جواز شته دی، کله دوی په شرابو باندې راشي وایي چې یاره شراب هم حلال دي د دې هم حرمت نشته دی. مطلب دا ماډرن خلک دی هغه خلک او د دې لپاره مغرب دا کوشش کوي چې دیو ته موقع ورکړي، دیو ته پلیټ فارم دی ورکړي که نه چې دا خلک رامخې ته چې دا زموږ خلک دی، دا دین په داسې شکل کې پیش کوي چې د هغه نه موږ ته څه نقصان نشته. مطلب دا ورو ورو زموږ د کلچر ته خلک راولي، زموږ مغرب کلچر چې کوم دی که نه هغه ته ورو ورو دا خلک مایله کوي دغه طرف ته راولي. نو هغوی د دې نه خطره نه ګڼي د ماډرنسټونه او بالکل دیو ته موقع هم ورکوي، پلیټ فارم هم ورته پرووایډ کوي چې تا ته ما دا پلیټ فارم درکړو ته په دې طریقه باندې خپل کار کوه. لکه مثال دیو د پرنټ میډیا شوه، الکترونیک میډیا شوه، ټلویزیون ته راغواړي، پروګرامونه پرې کوي دغه شانته کې د عوامو مخې ته د ټلویزیون په ذریعه باندې مخامخ کوي او خپل نظریات چې دي هغه په عوامو کې خپروي. ښکاره خبره دا ټریډیشنل دا ماډرنیست چې دي که نه دا خو داسې خلک دي، دا خو ماډرن خلک دی، دا په جدید په یو نوي انداز کې خبرې کوي، د دین هغه اوریجنل حالت د دیو سره نشته دی. نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا خلک څوک نه جومات ته بوځي نه ورله د خطابت موقع ورکوي نه په جومات کې په منبر باندې ودرېږي، دا خو عجیبه شانته کې خبرې کوي، عجیبه شانته کې مسایل بیانوي. نو د دې خلکو سره د منبر، د محراب، د مدرسې، د جومات، د خطابت دا فیسیلیټي دیو سره نشته، دا خلک دیو له نه ورکوي. نو دې خلکو ته مغرب پلیټ فارم ورکړی دی. هغه پلیټ فارم څه دی؟ هغه پلیټ فارم دا دی چې په پرنټ میډیا باندې د دې خلکو ډېر تشهیر کیږي، دغه شانته کې په الکترونیک میډیا باندې، په ټلویزیون باندې، د کتابي شکل باندې دا خلک مخې ته راوړل شي او د دې خلکو نظریات خلکو ته ورکوي او په خلکو کې خوري. نو دا دریم قسم دی او هغوی وایي چې دا زموږ خلک دی، دا زموږ لپاره کار کوي. مطلب زموږ کلچر په اسانۍ سره به خلکو کې دي شي خورولی دی چې دا کومه طریقه باندې دین پیش کوي خلکو ته نو دا اوریجنل دین نه دی، دا ورو ورو دغه دین نه خلک ماډرن طرف ته راولي، براډ مایندډ جوړوي، ذهنونه کولاوي او اخر به داسې شي لکه دا دین به ټول د دې نه ګډ وډ شي او هغه اوریجنل دین چې دی هغه به شاته پاتې شي، به ورک شي. نو دا دریم قسم تقسیم دی. څلورم چې کوم دی که نه دیو کوم تقسیم کړي هغه ته ویل کېږي سیکولریست. سیکولریست په دې باندې ما ځان له یو ویډیو جوړه کړې ده، غټه ویډیو ده، هغه بیا تاسو کتلی شئ. په دې باندې په ډیټیل کې ما خبره کوي. خو سیکولر هغه خلک دی چې هغوی دا خبره کوي چې یاره د دین، د مذهب، د سیاست او د معاملاتو څه هېڅ کردار کار نشته، دین به جدا ساتي او سیاست به جدا ساتي.
دین با د سیاست سره ملګری کیږي. یعنی مطلب دین او د مذهب د ارشد انفرادي عمل دی، دا اجتماعي نه دی، دا انفرادي. د هر انسان خپل خوخه ده کده په کوم مذهب باندې عمل کوي، کده مونږ کوي او کني کوي، کده روزه نیسي او کني نیسي، کده زکات ورکوي او کني ورکوي، کده عبادت کوي او کني کوي. بس د خپل خوخه ده دا د کوي او کني کوي. خو دې په سیاست کې ګوتې نه وي. د دین په سیاست ته نه راولي چې یاره موږ دا نظام داسې قایم کړو چې په هغه کې دیني نظام او په هغه کې اسلامي نظام. نو دا سیکولر خلک دي، سیکولر. هغه د دې په اړه کې وایي چې دا بالکل زمونږ خلک دي. لکه موږ هم هغه مغرب دا وایي چې موږ هم دا خبره کوو چې یاره دا دین چې دا تاسو د دې سیاست نه وباسي. مطلب دا نظام چې دی کنه دا به تاسو اسلامي نه یادوي، بس زمونږ نظام لاګو کوي، یو بل نظام جوړ دی، خو د دین د نظام خبره باندې کوي. او مغرب ته غټ چیلنج، غټه خطر ده چې هغه هر څه ستاسو مني، هغه ستاسو منځونه مني، خو دې کې چې ته ټول ورځ منځونه وکړه، ټول شپه منځونه وکړه، په دې باندې هغه ته هیڅ تکلیف نه رسي. هغه ستا په زکاتونو باندې نه خپه کیږي چې څومره زکاتونه ورکې په کروڑا ورکړه، صدقې وکړه، خیراتونه وکړه. د دې ته هغه ته څه مسله نشته دی. هغه ستا په حجونو باندې نه خپه کیږي، خو هغه که خپه کیږي هغه ته یو غټ چیلنج د نظام ته خپل دین کوه، خو د دین د قائمولو د اسلامي نظام د نافذ کولو خبره باندې کی. دا خبره دی وکړه نو بیا دې په یو ځای کې ځای نشته. نه هغه ته نه د دې سیکولر خلکو نه څه مسله شته، نور ته د ماډرن خلکو نه خطر شته. ټریډیشنل خلک کزان لوي کنه په خپل کار کې کار ساتي، په مدرسو او جماعت کې دنه، نو د دې خلکو نه هغه ته هیڅ خطر نشته. خطر هغه ته صرف د فندامنټالیستونو د بنیاد پرست خلکو. خو د دې سره سره هغه دا وایي چې دا فندامنټالیست او ټریډیشنلیست دا کله یو بل نه جدای ټیک ده، بیا به زمونږ ټارګټ صرف دا فندامنټالیست دي. خو کله دواړه چرته یو بل سره یو ځای شو، دی دواړو اړیکې د یو بل سره ملګری کړي، نو دا بیا ډېره غټه خطر زمونږ لپاره جوړیږي. دا دواړه بیا هغه کار کوي چې هغه روغتان بیا موږ نشو کولی. نو دا څلور قسمه ډیویژن، دا څلور قسمه تقسیم یورپ مغرب د مسلمانانو کړی دی. نو په دې باندې تاسو سوچ وکړئ چې کوم قسم په دې کې صحیح دی.